د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوي د نیمروز پر پوله د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ د شخړې په اړه ویلي چې د زابل نیمروز پر پوله کوم څه کیږي د خلیګرو د توطئې دوام دی. نوموړي نن یکشنبه اووم د غبرګولي په یوه ټویټ کې له ایراني او طالب چارواکو غوښتي چې د دې توطئې په اړه دې هوښیار وي. موسوي لیکي د زابل نیمروز پر پوله چې نن څه تیریږي د استعمارګرو د توطئې دوام دی. باید هوښیار واوسو. که ګالډسمیټ په 1802 کې د یوې توطئې له مخې سیستان آباد له ننني وضعیت سره مخ کړی وای، اوسني وارثین یې غواړي چې ایران او افغانستان نابود کړي. د ایراني ډیپلومات زیاته کړې ده چې د ایران او افغانستان خلک او مخکښان باید هوښیار اوسي چې هر ډول شخړه د دواړو هیوادونو په زیان ده. د طالبانو او ایران ترمنځ د اوبو پر سر شخړه په اوج کې ده. په عین حال کې پرون د دواړو اړخونو پوله ساتي په نیمروز کې د 2 ساعتونو لپاره سره ښکېل و. د ایران خبري اژانسونو خبر ورکړی چې په دې جګړه کې 2 ایراني نظامیان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. طالبانو هم د خپل یوه غړي وژل کېدل منلي. طالبان او ایران یو بل د جګړې په پیلولو تورنوي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د جګړې تر پیل 2 ساعته وروسته وویل چې ایراني نظامیانو د افغانستان لور ته ډزې وکړې. طالبانو ویلي چې له ګاونډیانو سره د جګړې کولو پلویان نه دي. د ایراني پولیسو مرستیال مشر قاسم رضایی طالبان تورن کړي چې د نړیوالو قوانینو له رعایت او ښه ګاونډیتوب ته له پام پرته یې د زابل په سرحدي سیمه پر ساسولي پوسته د هر ډول وسلو ډزې کړې دي. د ایراني پولیسو مشر احمد رضا رادان ایراني پوله ساتو ته امر کړی دی چې له پولو دې په زړورتوب دفاع وکړي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې پولو ته نږدې شي. ایراني خبري اژانسونو تېره شپه راپور ورکړی و چې د افغانستان او ایران پر پوله وضعیت آرام دی. د سیستان او بلوچستان مرستیال والي علي رضا رحمتي ویلي چې د ایران او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي او د دواړو لورو هوکړه کړې ده چې د جګړې د علت معلومولو لپاره به خبرې اترې کوي. د پرونۍ جګړې له کبله د نیمروز سرحدي لار هم تړل شوې ده. د دې سرحدي لارې د وروستي وضعیت په اړه تازه معلومات نه دي ترلاسه شوي.